صاحب تا چا سره پروتوکول کړی؟ دغه قرار صاحب ناسته د قرار صاحب ته به د خبرو نوبت ورکو زه تا د هرې خبرې جواب درکوم مبین خانه. ته خبره وکړه دلته زه له د خپل قراره په تانګ یم ته وروره ولسوال صاحب تا چا سره تړون کړی؟ توهین به نه کوې ګوره امریکایان تا راوښتي دي امریکایان تا راوښتي دي امریکایان په دې شعار باندې راغلي چې افغانستان په افغانستان کې تروریستي اډې ځای پر ځای سوي دي افغانستان په ترهګریز مرکز بدل سوی دی د تا د وژلو لپاره راغلی خو مګر ته نه یې وژلی تا هم افغانان وژلي دي امریکایان هم افغانان وژلي دي ترمنځ بیرته ته راوستی یې تا ته یې لوبه تسلیم کړې ده ته په زور باندې نه یې راغلی ته د معامله له مخه راغلی یې نن چې 2 میلیونه ډالر د میاشتې درکوي ګوره ته نظامي ولسوال ولسوال صاحب داسې ورته ووایه ورته ته د خپل حقانیت په خپلو دلایلو ثابت کړي ما په کمزورتیا او ستا حقانیت نه ثابتېږي زه چې وتښتېدم دا معنا نه لري سته د پنجاب دته اوسه ګوره دې سپي ته اوسه ګوره تواب صاحب تاسو دا قرار صاحب ته ولې زه وخت ورکړئ سپایله کوي لري No, that's whatever you see. بخښنه غواړم تاسې بخښنه غواړې تر اوسه چېرته وې چې یو سپی دې ورخوڅه کړی ده ولسوال پې داړي اوس یې راغلې چې موږ یوه خبره وکړله یو دقیقه دوستان ما اواز د دغه کم کړی و د اواز مې د موبایل کم کړی و دلته دغه وګورئ ما سره دلته کس ناست دی دا څه شو دلته مصروف یم تاسو خو غټ غټ سړي یاستئ ګیرې مو پر مخ دي بې ګیرې ماستئ بازار تیزي پې کوي او هغه مدارج راپورته کړی ده لګیم یار داسې خو نه کېږي که نه چې بس لږ دومره خو تاسې هم حیا کوئ دوستان دومره تاسې خو هم داسې مه کوئ که نه چې بس فال صاحب زه تا سره بحث کوم صحیح ده تا سره غږېږم هغه راجګېږي وایي ولسوال غریب یې راګیر کړی ده او مداري او دا او هغه ولې ته په خبرو نه پوهېږې دا چې بیا راجګ سي ګوره بیا زه مجبوره چې هغه ادبي القاب ورته وکاروم چې کوم د سره په اندړو کې په غزني کې سوي دي نو دې ته باید سړی څوک مجبوره نه کړي زه دلته خبرې کوم ولسوال صاحب تا سره کوم چې د تا سره مې بحث لاړ شو چې هر چا بیا خبرې کولې ورسره کوم ما باندې پوښتنه وکوای جمهوریت اشغال وو او د اشغال ما نه ده کړې ما زه لا خپلې پوښتنې تېر یم بس خلاص هېڅ ضرورت نشته هېڅ اشغال نه و بس زه دې نه پرېږدم تېر د اشغال زه دې وژلی یم ته افغانستان تباه کړی د ټول تباه کړی چې هلته دا بل لوچاک دی چې ناست و دا بل کوني چې ناست و تا به نه ویلې چې د ما په جای د سره خبرې وکړه تا اصلا حیثیت نه لرې تا په خپل حیثیت په لونګي هغه غوږ ونیسېږه ته مرتد یې مالې ته به نه رې ته دومره بې غیرت یې هغه چې راغی تا د خپلو خبرو وخت هغه ته ورکړه ته سړی یې ته انسان یې هغه په علمي کچه باندې تر ما لوړ ده په عمر هم ترې نه مشر یې په عمر هم ترې مشر یې یو نرتوب به دې هم کله کړی یو 15 طالبان به دې وژلي بې غیرته ته خپلې خبرې هغه ته ورپرېږدې لا دې ماته سه 15 نه دي ډېر دي خو زر به دې وژلي نو ته څنګه راسي هغه راسي او صاحبه بس ته د سره وغږېږه ولې ته تاندر وهلی ته ګونګی یې ته نشه یې تره دې وهلی ګوره مبین خانه که په قرار صاحب باندې بحث کوي زه ښکته کېږم د ما تا خپل بحث ته یو شل وارې کاته سه زه دې ولا کله افلاطون نه وډار سم هغه لاس دې راوله دلته یې کېنو په دغه بروډ کې مایک مه بندوئ ولا ومزغلومه خو ته راسره مغار که په د جګړې په ډګر کې هم سره معلوم وي افغانستان 302 ولسوالان دې مات کړو راسه نن ما ملامت کړه نن ما سره منطقي ځواب ووایه فکر وکړه ستا د افغانستان 302 ولسوالان مات کړي دي ما ته د 300 نه زه چې غواړم چې ولسمال مات کړم له دې بیخې پرې کوم ایسته اچوم ولسوال چې شته وایي په دغه ما د پوښتنې ځواب نه ده سوی هلکه ولسواله ګوره تا ته زه یو خبره وکړم ښه دلته موږ هسې نه یو ناستو دلته ګوره خپله چې د بحث نه یې ګوره جنرال مبین او د هغه د قرار صاحب ترمنځ هماغه ستا د لاسه دا مشکل جوړ شو نه په خبرو باندې پوهېږي نه په اصولو باندې پوهېږي کله یې چې طالبان ختمومه کله یې چې وژنم کله یې چې پلانکی هلکه چې نظامي کس نو ستا بیا سیاست سره څه ته څوک چې ته څه کاری افغانستان تا په ټیکه اخیستی دی ستا د پلار یا ستا د نیکه په قواله رسېدلی دی چې ته راځې د نورو حق هم تا برمته کړی دی بل ته واک نه ورکړي بل ته وخت نه ورکړي چټیات ته شروع کړي دي ټولې کنځلې دي او تی کنځلې دي او تی
بیا به د قرار صاحب ته ویلي وای چې قرار صاحب ته کښېنه زه ورسره بحث کوم ولې ورسره قرار صاحب نوم درته مه یادوئ قرار صاحب ولې ورسره په جنجال باندې کښېنه غلی شه هغوی اشتباه وکړه شخصیت دی قرار زما ملګری دی زما انډیوال دی لکه څنګه چې ته په جنجال ورسره اچي ته په جنجال ورسره اچي منافق انسان په جنجال یې ورسره اچي قرار صاحب هلته نه یو چا سره د باس دی قرار یې کښېنه وره دا ستا د سویانه پورته خبرې دي دا ستا د علم خبرې نه دي دا خیر خوا یو ادرس ده قرار صاحب یو فکر ده هغه باید دلته نه وره زه درته یم قرار صاحب یو فکر دی یو سوچ دی یو اخلاق دی یو ادب دی ستا غونده کې بېادبه انسان نه دی خو تا په جنګ واچوی زه تا ته څه ووایم ته څومره بېادبه انسان یې او ته څومره بېادبه ته یې چې بېادبه نه وای تا به خپل په حق ونیوی دا ګوره دا ښه خبره نه ګوره په باس کې ناست دومره خلک یو زر شپږ سوه کسان ته غوږ نیسي نورو حق ته نیولی دی دلته په ټیکه د بروټ ته په ټیکه اخیستی که تا خبرو ته خلک ناست وای که تا خبرو ته فهیمه خلک اوس که ډاکټر صاحب هغه تشورتي هغه درته ولسوال صاحب درته دلته چې ولسوالي وزه مله دوزنه ولسوال صاحب ګوره یو خبره ته غوږ دی ډاکټر صاحب بخښنه غواړم چې تاسې لرئ دغه کس ګوره ما پس یو کس راپورته کړی ما ته ناموسي کنځلې کړي دي او دی ورته ناست دی زه بیا هم ورته ناموسي کنځلې نه کومه زه یې مور خپله مور ګڼم خور یې خپله خور ګڼم دا دومره سپک انسان دی دا دومره بېعزت انسان دی چې د ده په پلوټ کې ما ته یې ښځه یاده کړې ما ته یې مور یاده کړې ما ته یې خور یاده کړې ده بیا رزیله زه طالب یم راشه زه طالب یم راشه په جرمني کې طالب یم راشه د غیر ملنګ ته راځه لاست اخلاق ګوره دغه الفاظ ښه نه دي په بحثونو کې دغسې الفاظ مه استفاده کوئ ګوره موږ تاسو ټول غټ غټ خلک یو ډېره افغانستان ستا د پلار وطن دی ستا د نیکه دوزمار بچیه ستا هغه په اروپا کې چې هغه د ټولو نه غټ بدماش دی زه طالب یم ورته رادې شي ځه دی خو د راشه ماته نږدې چې پړک یې درته کومه که نه نه یو ورځ یو تواب صاحب یو ورځ یې هغه د اندړ بابا په نوم باندې یو کنځلمار یو بېادبه یو سپک انسان دی هغه یې راپسې پورته کړه ښځه یې راته یاده کړه مور یې راته یاده کړه دومره کنځلې وکړې قسم په خدای او خدای دې ستاسې کور د غنمو ډک بخښنه غواړم دا سپی ورته ناست و او هغه کنځلې کولې دا اوس تاسې څه حال رامنځته کړی دی بیا یې راپسې مشال پورته کړ دی ورته ناست و مشال ناموسي کنځلې کولې دا دومره پرېوتی انسان دی نورو ته بیا دی ادب وښیي خپل مشال د لاس کې ورکړه نه تواب صاحب افغانستان د ټولو وطن دی ته راځي طالب ختموم او پلانکی کړم بستر د خبرې په چلم بیا نه پوهېږي ستا سر ته ګوره غله قسم په خدای هغه د مولانا صاحب رحمت الله اندړ خاطر دی کوم ځای ته کې کله چې کس ښکته شو قسم ښکته کړ چې هر چا ښکته کړ بیا هغه خپله لاړلو چې لاړلو بیا ورپسې خبرې مه کوئ خبره خلاصه شوله نه دی په کار چې بیا ورپسې خبرې وکړئ موږ تاسو کابل ترزان موجود دي ګوره که مخالفتونه ترزان دې راپورته کړه چې ډېرې غرت یې کولې د نورو په خبرو کې مداخلات کوه راپورته یې کوه یو لاسه کار ته مخالفتونه ورکړئ دښمنۍ تر کچې هم یې ګوره د بحث اداب باید مراعات کړو غټ غټ خلک یو باید دا کنځاوې دا خبرې ونه کړو که موږ باندې نصیحت تاثیر کوي پرېږده ډاکټر صاحب ته غوږ ونیسه راپورته کابل بیبړه دی د سیاسي چارو کارپو دې ستړي ډېر احترام هم ورته لري راپورته یې کولې خبرو کې مداخله کولو سره راجي کړي